کړي سوال کړل دا سوال ډېر هم ضروري سوال دی ځکه چې کم کسانو اولاد نه نو باغې دغه کسان چې کوم د په دې حواله سره سوالات کوي چې د آی یو آی په ذریعہ باندې بچی پیدا کول څنګه دي جایز دي یا ناجایز دي سوال دا کړل چې زما د واده تقریبا 10-12 کال کېږي زما او زما د خزي چې کوم ټیسټونه دی هغه بالکل کلیر دي صفا دي دا غینه باوجود زمونږ بچی نه کېږي نو د آی یو آی په ذریعہ باندې منګه بچی پیدا کولې شو یا نشي پیدا کولې شریعت په دې حواله سره سره ګوره آی یو آی چې کوم طریقې کار دی چې په کومه طریقه باندې چې کوم دی ډاکټر یا زنانه یا نارینه هغه د نارینه چې کوم منی دا هغه خارج کی او دا خارج کیدو نه پس چې کوم دی هغه منی هغه یا سم ملاوټ کی یا څه طریقه کار سره کی دا غینه بعد چې کوم دی د سرن په ذریعہ باندې یا نور څه آلات په ذریعہ باندې د زنانه پر رحم کیا چی نو ګوره د دې یو صورت چې کوم دی جایز جوړیږي هم ز تاسو ته خیمه خو چې کوم ناجایز صورت ته ادا ده چې اوس مثال طور پر دا عمل چې کوم دی په دې کې یو دریم کس راشي یعنی یا زنانه ډاکټر یا نارینه ډاکټر بغیر فطری طریقې سره د دې نارینه نه چې کوم دی منی خارج کی او بیا چې کوم دی پاګه کې یا ملاوټ کی یا ملاوټوم نه کی لیکن دا دریم کس چې کوم دی دا ډاکټر دا راولګي د زنانه په رحم کې هغه چې کوم دی هغه منی واچي نو دا صورت ناجایز دي ځکه چې شریعت چې کوم دی هغه د پردي حکم ورکړل خزا او خاون دیو بل مخکې چې کوم دی به حجاب کېدل دا ول لپاره جایز دي داغې نه علاوه دریم کس ته چې کوم دی چاهي نارینه یا زنانه هغه ته نه نارینه له چې کوم دی به حجاب کېدل جایز دي او نه زنانه له او ظاهره خبره ده په دې عمل کې چې کوم دی دریم کس کردار ادا کوي یعنی یا ډاکټر یا ډاکټري په دغه صورت کې دا عمل ناجایز دی حال البته د جایز کېدو صورت دا جوړیږي چې د ډاکټر نه یا ډاکټر نه طریقې زده کی او بیا په فطری طریقې سره چې کوم دی هغه منی خارج کی او بیا خاوند راولګي د خزي چې کوم رحم دی په هغه کې په هغه طریقه باندې داخل کی یا چې سم سرنج وغیرہ یا نور سم ماشين وغیرہ د هغه په ذریعہ باندې داخل کی نو په دغه صورت کې د دې جواز جوړیږي د جواز صورت جوړې دي شي د دې علاوه ک دا صورت دی چې دریم کس چې کوم دی هغه په کردار ادا کوي یا په نور سم ملاوټ پکې کی نو په دغه صورت کې چې کوم دی دا بالکل ناجایز عمل له بعض کسان پکې د نورو کسانو منی ملاوي دا خو بالکل ناجایز او حرام عمل له ځکه چې دې سره دا خو بیا د الواد نشو بلکې دا خو د بل کس منی د ظاهره خبره ده چې دریم کس دا عمل کینو باغی کې دایمن غانو کې چې په دې کې د بل چا د منی چې کوم دی ملاوت کې دې چې ملاوي نو کې یو کس په خپل داسې عمل وکړي ډاکټر نه چلے ځکه او خزا خاون واپس کې داسې عمل وکړي نو په دغه ذریعہ باندې کې بچي پیدا شي نو دغه جواز او گنجائش جوړیږي دین علاوه چې کوم دی دا دویمه طریقه چې بل یو کس پکې کردار ادا کوي نور پکې ملاوټ وکړي هغه منی وغیرہ کې نور منی پکې ملاوي نو په دغه صورت کې بالکل ناجایز او حرام عمل له امید کوم چې مسله په تاسو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ